د بل نفر په موبایل کې بغیر اجازه ته کتل څنګه د بل په د بغیر اجازه ته د چا خط کتل د چا خبرې اوریدل دا ټول په تجسس کې راځي الله فرمایي ولا تجسسوا ته یو په بل پسې تجسس مه کوه یا د چا بغیر اجازه دغه واتس اپ بل چاته لیږل یا د چا بغیر اجازه دغه خبرې ریکارډول یا د چا بغیر اجازه مثلا دغه په موبایل کې کتل دا ټول په تجسس کې راځي او الله جل جلاله د دې څخه سخت منع کړي دا حرام کار دی ګناه کبیره ده چې هر سړی کوي تاسو واتس اپ درولې چې هغه ستاسو سره باندې تر اولر سره واتس اپ دې درولې واتس اپ درولې واتس اپ درولې چې د هر چا واتس اپ ته لېږي ګوره ماته څوک واتس اپ راولېږي زبد د دې اجازه غم چې دا اخم چې دا ستا واتس اپ زه یو بل چاته لېږل سم کې نه سم کې دای چې ته دې پوکې چې زه دغه ستا واتس اپ بل چاته لېږم دې در دې په خوندور انداز کې تاسو میسج چې و درور زبل واتس اپ ته کوم هغه ول اسی به د واتس اپ د خبرې د ریکارډینګ دا چې څوک لیږي په حرام کار کې اخته دی ګناه کبیره وکړه پر دې به چې درسو د دسه معفونه غواړي د دسه بخښونه غواړي درا ساته توبه نه دا الله بندگان چې مثلا اسی څو کورونه په جنجالو په جنگو دا ریکارډینګ دا شمس رخته کړي او په کار خدا به چې دایو هم په موبایل کې شخصي شان نه وسه خونه کې ټیک ټاک جوړي کور ورسې ویډیو جوړ کړي څومره لوکل ویډیو پر فیسبوک باندې د شجو د میړه د بانډار ویډیو د بانډار ریکارډینګ پر میډیا په لګي لکه ته په موبایل کې د شان چې د سو کاله مخکې ډیلیټ شوی شان به پکې راوځي ته ولې ویډیو جوړې ته ولې د کور ولا تصویر اخلې ته ولې دا شان پکې خپل عزت خپل نه لاوي په موبایل کې ګس بغیر ضرورت د شی ما اچوه چې ته دا شی وبل چاته نه موبایل خو غیر محفوظ شی دی کې د سورک سولار بعد ک کوډ یو لګولې هم غیر محفوظ دی دغه کوډ په سافټویر باندې ورته خلاصيږي او دا ستار ډیلیټ شوی شان ورته راپورته کیږي نو ای خپل عزت ولې نه لامه په ادراک د بانډار سټاف جوړول د دین غلط کار نشي چې د ادراک سړی خان له پرشته لعنت وروي دغه د بانډار سټاف جوړ کړی